قدرمنو عزتمنو دا په اوداسه سره ګرځېدل یا د اوداسه سره بېدېدل څومره ډېر فضیلت لري، څومره ګټه لري، څومره فایده لري. تاسې لږ واورئ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمان من بات علی الوضوء مات شهیدا، رواه مسلم. کم څوک چې د شپې په اوداسه سره بیده سو او که په دا شپه کې دله مرګ راغلی نو دی شهید دی. من بات طاهرا بات معه في شعاره ملك يستغفر له يقول اللهم اغفر بعبدك فلان فإنه بات طاهرا، رواه مسلم. چې کم څوک ماخستن په اوداسه سره بیده سو نو یو فرشته د ده سره ولګېږي او هغه په دا الفاظو د الله څخه د ده دپاره بخشش غواړي، ای الله ته و دغه سړي ته مغفرت وکړې ځکه دی په اوداسه سره بیده سو. یو بل روایت دی، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ابو هریره کله چې ته اودس کوې بسم الله الحمدلله دا وایه، نو بیا چې در کومه وخته پرې ته په اوداسه یې ستا دپاره د حفاظت فرشتې در هغه وخته پرې نیکیانې لیکي تر څو پرې چې ستا اودس وي. معارف الحدیث جلد نمبر 2 صفحه نمبر 15. نو قدرمنو اودس کول نن سبا څه ګران کار، په هر مسجد کې اوبه بسیار، په هر کور کې ښه غسلخانې، ښه باترومان او ښه اوبه ډېرې، په یخ کې ګرمې اوبه وي، په ګرمۍ کې سمې اوبه وي. نو چې ښه په اوداسه بیده سي دا ټوله شپه به فرشته ستا و سر ته ولاړې دا دعا به کوي چې الله د دې بخشش وکړي. که په دغه شپه کې مرګ دله رالی شهید، سهار د کور راوځي اودس تازه کړه، ښه په اوداسه راوځي، فرشتې ستا دپاره نیکیانې لیکي. مرګ دله رالی د نیکۍ په دوران کې به تاله مرګ راغلی. لږ عمل دی، اسان عمل دی، دومره ګټې و فایدې دي.